زلمای خلیلزاد کابل ته راغلی. له طالبانو سره تر خبرو وروسته حکومتي مشرانو سره ګوري چې د باور فضا برابره کړي. د جګړې پیل او اندېښنې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره ځینې د فشار په لټه امتیازاتو پسې ګرځي. له اختر وروسته بیا کرنتین پیل کیږي. روغتیا وزارت د دې میاشتې تدریجي کرنتین طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږلې. آسیا بانک په پور یې کار نه دی شوی. پاکستان له نړیوال او آسیا پراختیایي بانکونو 2 بیلیونه ډالر قرض غواړي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه الیاس منصور یم. خلیلزاد له طالبانو سره تر خبرو وروسته کابل ته راغلی. خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې په عمل، د بندیانو په خلاصون، د جګړو په کمښت او د بین الافغاني خبرو په ژر پیل خبرې کړي دي. خلیلزاد به اوس همدا موضوعات د حل لپاره افغان چارواکو سره شریک کړي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اوسني جنگي وضعیت د کنټرول لپاره ظاهرا تازه هڅې پیل کړي چې لومړی له طالبانو سره ولیدل. د بین الافغاني خبرو ژر پیل، د جګړو د شدت کموالی، د بندیانو خلاصون او د خبرو د پیل لپاره په یوه مشخصه نیټه خبرې کړي دي. خلیلزاد نن کابل ته را رسېدلی او د نوموړي د پلان له مخې به اوس بحث شوي موضوعات د حکومت له مشرانو سره د حل لپاره شریک کړي. خلیلزاد له طالبان سره د لیدنې تازه جزئیات نه دي رسنیز کړي، خو طالبان وایي د پروسې په چټکوالي بحث کړی. د راپورته شویو ستونزو اصلي لامل د بندیانو نه خلاصون ښودل کیږي. داسې بریښي چې افغان حکومت هم تیار دی چې نور بندیان هم خوشي کړي، په مقابل کې طالبان یو تشدد را کم کړي او د ټولو بندیانو د خلاصون د شرط نه تیر شي او ټول بندیان به هغه وخت را خوشي شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان حکومت بیا د را ولاړ شویو ستونزو اصلي لامل د طالبانو بریدونه یادوي او تمه لري چې خلیلزاد سفر به د بین الافغاني خبرو په پیل منتج شي. همچنان توقع میره که سفر آقای خلیلزاد منتج به آغاز مذاکرات مستقیم شده و همچنان تاکید بیشترشان روی توقف جنگ در افغانستان باشه. په پام کې ده چې خلیلزاد به نن له ولسمشر غني او ځینو نورو مشرانو سره وګوري او له هغې وروسته به نتیجه رسنیزه کړي. د جګړې شدت د امتیازاتو لپاره د فشار یوه هڅه بلل کیږي. تحلیل کوونکي وایي د جګړې اړخونو د خبرو اترو پر ځای جګړې ته مخه کړې او عام افغانان یې بیه ورکوي. له دې سره بل باور دا دی چې اوسنی فصل د جګړې دی او طالبان غواړي د ځان لپاره ترې ګټه پورته کړي، خو په ټوله کې د جګړې دوام د سولې پروسې لپاره سخت زیان اړونکی بلل کیږي. کابل او ننګرهار کې هغه بریدونه د جګړې د بیا پیل لامل شول چې لسګونه ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شول. حکومت د دې بریدونو لامل طالبان، خو امریکا په دې بریدونو کې طالبان ته براعت ورکړ او د داعش کار یې وباله. اوس باور کېږي چې د جګړې زور یو فشار او واک ته د رسېدو او پاتې کېدو لپاره خونړۍ لاره ده چې د جګړې اړخونو نیولې ده. لبد مرغه په افغانستان کې د جګړې ښکې لوري په دې وروستیو کې په جګړه ټینګار کوي. دوی فکر کوي چې د جګړې له لارې، د وژنو له لارې، د تاوتریخوالي له لارې د افغانستان په راتلونکي کې لویه ونډه پیدا کولی شي. دا فکر ناسم فکر دی. متاسفانه دا د خلکو په وینو واک ته د رسېدو او د واک د غځولو او د تداوم فکر دی. د افغانانو په وژلو که هر څوک قدرت ته د رسېدو هڅه کوي، دا نه کومه افغاني لاره ده، نه کومه اسلامي لاره ده او نه هم په هیڅ ډول توجیه کیږي. په کار ده چې د وژنو او وحشتونو په ځای یو بل لاره پیدا شي واک ته د رسېدو لپاره. فشار د جګړې د طالبانو که دا فکر وي چې د افغاني ناسته کې دوی ځان ته کوم امتیاز ومني، امتیاز واخلي، زه فکر کوم چې فایده به ورته ونه کړي، ولې نقص کوي ورته. په اجرو باندې چا حکومت نه ده کړی او په زور باندې هم حکومت نه ده سوی. د زور حکومتونه هم تیر سوله، د ټانګو حکومت هم تیر سوله، د تیارو حکومتونه هم تیر سوله. کابل کې د سیاسي کړکېچ له پای وروسته یوه هیله وه چې د سولې د عالي شورا مرجع په جوړېدو سره به طالبان او افغان حکومت د جګړې لاره پرېږدي، خو برعکس جګړه تیزه سوې او په دې مرحله کې د اوس لپاره د سولې بهیر درولې دی. له بده مرغه موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې اړخونه کوشش کوي چې تر ډېره حده پورې د خپلو ګټو د تحقق دپاره یو ځانګړی دریځ ونیسي او په هغه دریځ باندې ټینګار وکړي چې دغه چارې د سولې ټول بهیر ننګولی دی. او د اوس دپاره موږ ګورو چې
د اړخونو دغه ضدي برخورد یا جدیت په خپلو دریځونو باندې د دې لامل شوی دی چې د سولې پروسه هغسې چې لازمه ده، هغسې چې د افغان ولس تمه ده، مخته لاړه شي. د تحلیل کوونکو باور دا دی چې د جګړې دوام لنډمهالی فشار دی او باور نه کېږي یو لوری هم پرې د اوږدمهال لپاره پاتې شي. خو ټینګار دا دی چې له جګړې دې د سیاسي موخو لپاره کار نه اخیستل کېږي، هغه جګړه چې ملکي وګړي هم لویه بیه پرې کوي. د کندز خان آباد ولسوالۍ کې نن هوایي برید کې 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. ځایي خلک وایي دا برید نن ماسپښین د خان آباد ولسوالۍ اقتاش سیمه کې شوی چې یو نارینه او 2 ښځې پکې وژل شوي دي. د کندز ملکي او نظامي چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړي چې د برید څرنګوالی معلوم کړي. د پیښې قربانیان د کندز ښار ته راوړل شوي وو. دا د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې نن یې د یوې کورنۍ پر غړو هوایي برید شوی دی. د خان آباد د اقتاش سیمې اوسیدونکي وایي برید یوه کورنۍ په مکمل له منځه وړې او جسدونه یې هم نه پیدا کېږي. دغه وایو چې او دولته ته دولت یې ته ولې خو ته د خپل عارف وله دښمن دي وله طالب وله منګه څه کوې؟ دا بېچاره چې وکړي دا چې وکړي دا کوم خوا ته زه بولتم. وروره چې پرون موږ کار راغلی امام صاحب 500 متري کې مانه لرې ده. یو شارک مې وریځه ورکړې، ترویې مې ورکړې، ځان د برنجاو پخ کړی، دوی په برنجاو وروځه ماته کړې. د ځایي خلکو په خبره برید کې 3 کسان وژل شوي چې 2 مېرمنې او 1 نارینه دی. دا برید د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته شوی دی. د پیښې له ځایه د مړو جسدونه نه بلکې 2 ټوټې موندل شوي چې په بوجیو کې مرکز کندوز ته راوړل شوي دي. د کندوز د امنیت آمر له دې خلکو سره خبرې وکړې. زیرا ما بررسی میکنیم، جدی بررسی میشه، پیگیری میشه، دو تشخیص میکنیم. حالا حادثه واقع شده، 1 نفر قتل هم نکنه، این نفر هم میزنه، قاضیش بررسی میکنه و جلوگیری میشه، او گرفتار میکنه، دو بشه مطمئن میشه. ما در خدمتتون هستیم، شهیدا رو ببرین دفن کنین، ما در غمتون شریک هستیم. یا حادثه رو ما فکر میکنیم که خود ما در این حادثه شده. د کندوز ولایت مقام هم په دې پیښه خبر دی او د ولسوالۍ له مسئولینو سره یې خبرې کړي چې په دې تړاو هر اړخیز معلومات وکړي. شما هم در جریان هستید. یک حادثه در قریه موپلی ولسوالی خان آباد اونجا صورت گرفته. تا جایی که ما معلومات داریم در قسمت مردم ملکی هم فکر میکنم ضرر رسیده، برشون مشکل خلق شده و زخمی و شهید هم میگن دارن. د دې برید په تړاو مو له دفاع وزارت سره اړیکه وکړه. د دفاع وزارت ویاند وایي کندوز کې د چهارشنبې ورځ ملکي تلفات نه لري. د پیښې قربانیان د عدالت غوښتنه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي. طالبان له امریکا سره د شبې هوکړې د بشپړې عملي کېدا غوښتنه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اختریز پیغام کې اوسنی وضعیت حساسیت کړی چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د دې ډلې مشر له امریکا غوښتي ترڅو اجازه ورنکړي چې د سولې هوکړې پر وړاندې خنډونه رامنځته شي. د ولسمشر ویاند د طالبانو د مشر له پیغام سره یو ځای ویلي چې طالبان د اختریزو پیغامونو پر ځای تاوتریخوالی او جګړه کمه کړي. د طالبانو مشر هیبت الله په اختریز پیغام کې په یو مهال 3 موضوعات یاد کړي چې لیدل کېږي سره په ټکر کې دي. له امریکا سره د سولې د هوکړې بشپړ عملي کېدا، خپل طالب جنګیالیو ته د لیکو د لا قوي کېدو امر او وروستیو کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو په اړه اندېښنه. ملا هیبت الله ټینګار کړی چې نه باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د تطبیق لپاره خنډونه راپورته شي. د امریکا چارواکو ته وایم چاته باید اجازه ورنکړي چې زموږ او ستاسو ترمنځ شوې توافقنامه په نړیواله کچه منل شوې له خنډ، ځنډ او بالاخره ناکامۍ او ماتې سره مخ کړي. راځئ چې د همدې توافقنامې په تعمیل کې مخته لاړ شو ترڅو ستاسو د قواو وتلو په افغانستان او سیمه کې سولې او ارامۍ ته لاره هواره شي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې ویلي چې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی او په دې برخه کې جدي دي. له دې سره هم مهالی د جګړې د صفونو د قوي کېدو لارښوونه هم کړې. له ټولو هیوادوالو خصوصا له خپلو پلویانو غواړم چې خپلو اصلي اهدافو ته په جدي ډول متوجه سي، خپل صف او قوت لا ډیر پیاوړی کړي. افغان حکومت بیا وایي دوی که څه هم له چا سره کومه هوکړه نه ده کړې، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې مطابق عمل یې کړی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي طالبان پر ځای د دې چې د اختر مبارکۍ پیغام خپروي باید جګړه او تاوتریخوالی کم کړي چې دا د ولسونو غوښتنه ده. بجای
نشر پیام ایدی از خشونت دست بکشند، آتش‌بس بپذیرند و وارد گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان شود. برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست که از یک طرف طالبان در هر گوشه از این کشور دست به حمله بزنند و از طرف دیگر باز عید مبارکی بدن. این یک تناقض جدی است و این مورد پذیرش مردم افغانستان نیست. صلح هم مهم است، صلح خواست مردم افغانستان است و طالبان هم باید به خواست مردم افغانستان باید تن بدهند. ملا هیبت الله په خپل خپور کړي پیغام کې دا ویلي چې د کرونا مخنیوي په موخه ټولو نړیوالو روغتیايي سازمانونو ته اجازه ورکړي ترڅو خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د ولسمشر او عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق په تړاو ولسي جرګه کې ویشلي نظرونه شته. ځینو وکیلانو دغه هوکړه د اختلافاتو پیلامه یاده کړه او د ولسواکۍ پر مخ سپېړه، خو ځینې نور بیا ورته خوشبینه وو او غوښتنه یې دا وه چې باید په ګډه سره د پرتو ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي. په ورته وخت کې امنیتي مشران د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نه شول چې وکیلانو دا د ملت کور ته سپکاوی یاد کړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي توافق په ولسي جرګه کې هم موافقین او مخالفین لري. ډیری هغو وکیلانو چې په کمپاینونو کې د ولسمشر غنی ملاتړ کړی و له دغې هوکړې سره مخالفت وښود. دوی ویل دغه هوکړه د شخصی ګټو او څوکیو لپاره شوی، نه د افغان ولس د ستونزو د حل په موخه. همگی میفهمه که به این سازش ها آرامش نمیاد، جزی که تنش ها زیادتر شود، جزی که جنجال و کشتار مردم زیادتر شود. دوی په دغه ننګین تړون باندې چې خلکو بچی مړ کړل، انتخابات وکړل، بعد لاغي چنزنی وکړل، فرصتونه اقتصادي او اجتماعي د لاس ورکړل، او اوس به دی بیرته راغله به ننګین ملګرتوب او یوځایتوب وکړه د ډاکټر صاحب عبدالله سره. دا زما دپاره هیڅ قابل قبول نه دی. هغه څه چې ولس ته اوس بعد له توافقه څرګند شو، هغه څه دی چې په دې توافق کې یوازې د خپل ټیم او چار طرف دپاره د تقسیم قدرت او د چوکۍ پیدا کولو او د هغو دپاره موقفو پیدا کولو. خو ځینې نور بیا دغه هوکړه د ښې سیاسي فضا د رامنځته کېدو لپاره ګټوره بولي او له عبدالله ولسمشر غواړي چې د سولې او کرونا سره د مبارزې په برخه کې رښتینی ګډ کار وکړي. معتقد هستیم که با امضای توافقنامه سیاسی بین ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار فرصت مناسبی ایجاد شده، باید همگی دست به دست هم داده در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تقویت نیروهای امنیتی، مدیریت و به ثمر رساندن پروسه صلح اقدامات جدی و لازم را باید روی دست بگیره. ولسي جرګې د درې واړو امنیتي ارګانونو مشران هم ورغوښتي وو، خو یو یې هم د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نه شو چې دغه کار د وکیلانو تند غبرګون راوپاراوه. او وزارت دفاع و وزارت داخله یادت باشه که فردا اگر به رأی اعتماد آمدی از میال برای تو گفته باشم که کارت ما علیه تو سرخ است، چون تو احترام به خانه ملت نکردی. چرا از رئیس سکتور امنیتی امروز در تالار حاضر نمیشه؟ وقتی که ما هیئت اداری هستیم فیصله خود تطبیق کرده نتونیم هیئت اداری بودن برای ما شرم است، ننگ است. بعدا این وزیرا در پارلمان میه رای گرفتن، اینا قبل خود به خودشان کنده رایستن. پر امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښودل شوه او له امریکا یې وغوښتل چې د امنیتي تړون پر اساس د وضعیت په بدلون کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. کندز باندې د جګړې د زیات تمرکز سره تحلیل دا دی چې ځینې وسلوالې ډلې هڅه کوي روسیې ته متوجه د نورو ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. د سهشنبې په سهار کندز ښار باندې طالبانو د دریم ځل لپاره برید وکړ، خو له ماتې سره مخ شول. د وضعیت د عادي کېدو او د سرتیرو د مورال لوړولو لپاره د دفاع سرپرست وزیر کندز ته تللی و. له 2015 کال راهیسې کندز کې د جګړې تمرکز زیات دی او د سې شنبې په ورځ د دریم ځل لپاره د دې ښار د سقوط ناکامه هڅه وشوه. وړاندې 2 ځل طالبان توانېدلي چې آن کندوز ښار کې ځینې مهمې ادارې هم ونیسي، خو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې د دوشنبې ورځې برید چې له مرګ ژوبلې سره مل و په شا تنبول شوی. 8 نفر از پرسونل قوای امنیتی قهرمان ما شهید شدند و تعداد هم زخمی داریم، ولی تلفات دشمن به مراتب بالاست که به راپور ریاست امنیت ما
تعداد تلفاتشان از 50 نفر بالاست. له ځینو سره پوښتنه دا ده چې ولې هر ځل وسلوال هڅه کوي چې د کندوز ښار سقوط کړي او بیا ولې تر نورو ولایتونو په کندوز کې د جګړې تمرکز زیات دی. کندوز د طالبانو لپاره یو جیوپولیټیک اهمیت لري ځکه د کندوز ولایت د روسانو د هغه نظامی ستراتیژیکي اډې په 2 کیلومترۍ کې موقعیت لري او که طالبان لږ غفلت وکړي ډیر امکان لري چې هلته بله کومه تروریستي ډله چې د روسانو د منافع په خلاف وي ځای په ځای شي. نو ځکه طالبان هڅه کوي چې هلته خپل کنټرول همیشه ولري. د کندوز له 2 ځله سقوط سره بیا هم دی ولایت کې جګړه نه ده کنټرول شوې. له همدې کبله ټینګار کیږي چې د کندوز د جګړې لپاره دی استخباراتي ادارې فعال او پیاوړي وساتل شي. جنگ ما جنگ استخباراتی است. تا ما نهاد استخبارات قوی در برابر از جنگ نداشته باشیم با امکانات وسیع با توانایی وسیع بدون شک نمیتونیم با جنگ ما مقابله کنیم. کندوز ښار کې د سه شنبه ورځ جګړې د کندوز د خلکو آرام او ډاډ بیا اخیسته. خو د دفاع وزارت ډاډه دی چې دا ښار به بیا د طالبانو لاسته ورنشي. خود اداره محلی قندوز از ولایت تا شورای ولایتی و تا همشان با هم همکاری بسیار خوب از نزدیک دارند و همشان در صدد ازی هستند که دیگه تو حوادث ناگوار نداشته باشه. د مرګ ژوبلې هغه ارقام چې دفاع وزارت خبره کړي طالبانو رد کړي او د خپل 5 وسلوالو وژل کېدل تایید کړي. طالب ویان بیا ویلي چې د سه شنبه ورځ جګړه کې 60 سرتیري وژلي. هرات کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې له نړیوالې محکمې غوښتي چې افغانستان کې د جنگي مجرمینو په تړاو د خپلې پلټنې پیل کړي. دوی نړیواله محکمه باندې غږ کړی چې افغانستان ته خپلې تحقیقاتي ډلې واستوي. دا ډله اندېښنه لري که د جنایي مجرمینو د پیژندنې لپاره اقدام ونه شي جګړه کې به ښکېلې خواوې جنایتونو ته دوام ورکړي. هرات کې د ملکی وګړو د خوندیتوب کارډله افغانستان کې د ملکی وګړو وضعیت او مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. دغه ډلې د جګړې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې ښځې ماشومان عامه ځایونه ښوونځي روغتونونه او نور هدف ونه ګرځوي. هم از طرف دولت افغانستان هم از طرف طالبان و گروه دیگری که در جنگ دخیلند و او قوانین مراعات نشد. او طفل نوزادی که کشته میشه این چی گناهی کرده؟ او طفلی که از مادر تولد شده چی گناهی که کرده کشته میشه؟ آیا این طفل مقابل جنگ قرار داشته؟ دوی وایي د جګړې دواړې خواوې ملکي خلک هدف ګرځوي او تر اوسه هیڅ نړیوالې محکمې ورته رسیدګي نه ده کړې. دغه ډلې له طالبان او حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت تاوتریخوالی کم او ورباندې اعلان کړي. ما جدا تقاضا میکنیم که در ایام فرارسیدن عید شهید فطریم هرچه عادلتر آتش بس در ایران کنه. تا چی وقت غیر نظامیان افغانستان کشته بشه؟ تا چی وقت افراد غیر ملکی کشته بشه؟ تا چی وقت زنان افغانستان کشته بشه؟ اونها انسان بیگناه را شهید دادیم، معلول دادیم و کسی رسیدگی نکرد. د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې د یو 4 مادهیز پریکړه لیک په لوستلو سره له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې خپل څارنوالان افغانستان ته راولېږي او د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونکي د قانون منګولو ته وسپاري. و جنایات جنگی و بشری به نقطه اوج وحشت خود رسیده و نیاز است که سارنوالان محکمه بین المللی جنایی هرچه عاجلتر به منظور ختم یا کاهش این دایه کشنده و ضد انسانی و تامین عدالت برای قربانیان مداخله مستقیم نموده و حضور مستدام و فعال الی ختم خشونت‌ها در کشور ما داشته باشد. نوموړی وایي د نړیوالې محکمې عدلي کارکوونکي د یو بی‌طرفه پلاوي په توګه باید د جګړې دواړو لورو کړنې په کلکه تر څار لاندې ونیسي او د جګړې تر پایه افغانستان کې پاتې شي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. د روغتیا وزارت د کرونا وایرس د تشخیص د مرکزی لابراتوار هغه کارکونکي لري کړي چې دندو کې ناغړي کوله. د عامه روغتیا وزیر چې تازه له کرونا وایروس ښه شوی په یو خبري ناسته کې ویل د مرکزی لابراتوار 13 کارکونکي له دندې لري کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د عامه روغتیا وزیر ویل له دې وروسته به ماسک په جبري ډول خلک استعمالوي او له اختر وروسته به په تدریجي ډول کرانتین مراعات شي.
الدین فیروز د کرونا وایرس له جوړېدو وروسته رسنیو ته راڅرګند شو او د کرونا وایرس د مرکزي لابراتوار 18 ډاکټران له دندو لرې کړل. د عامه روغتیا وزیر ویل د مرکزي لابراتوار کارکونکي له دندو ناسمه ګټه اخیستې او مجازات بشي. در بعضی لابراتوارهای ما کارشکنی است، با وجودی که من از پرسنل صحی خود واقعا قدردانی میکنم، تلاششان قدر میکنم، اما در بعضی لابراتوارها خصوصا لابراتوار مرکزی ما بعضی کارشکنی ها وجود داره که امروز به داد از وام میرسیم. کسایی که غفلت میکنن، کسایی که سوء استفاده میکنن و کسایی که نمیخواین کار به شکل درستش پیش بره و حتی نفوذ سکتور خصوصی به شکل غیر معقولش توسط افراد ما وجود داره که به این گپ هم امروز من رسیدگی میکنم و این مشکل حل میکنم. د عامه روغتیا وزیر اندېښنه وشوده که د حکومت له لوري قرنطین په جدي ډول تطبیق نشي او په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په همدې ډول په زیاتېدو وي د سنبلې تر میاشتې پورې به افغانستان انساني فاجعه شاهد وي. اما باز دوباره اعلان میکنیم در صورتی که وضعیت به این شکل دوام کنه در ماه جون و جولای و آگست شاید ما بحران و تراژدی کلان در افغانستان متوجه باشیم. د عامه روغتیا وزارت وايي په تیرو 4 ساعتونو کې 492 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې په ټول هیواد کې مجموعي 8145 کسان کېږي. اوس هم یو اقتصادي خبر. کابل کې د یو خیریه بنسټ له لوري له بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې. د دغه خیریه بنسټ مسؤلین وایي مرسته له 100 بېوزلو کورنیو سره شوې او دغه لړۍ به دوام ولري. مرسته اخیستونکي له شتمنو غوښتي چې د روژې میاشت او کرنټین ورځو کې د بېوزلو خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. په کابل کې د آریانا ټولنیز خیریه بنسټ له 100 بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړه. د دې بنسټ مسؤلین وایي د دې ترڅنګ چې روژه ماته په خلکو ویشي او له بېوزلو کورنیو سره مرستې هم کوي. په دې مرسته کې وریجې، غوړي، چای، بوره، مایع، صابون او یو شمېر نور د ضرورت وړ توکي پکې شامل دي. کوم کومکونه چې اوس فی الحال نن ورځ مو کړي دي تقریبا نن هم له 100 کورنیو سره مرسته په نظر کې نیولې ده. موږ سره کوم ورونو چې کومک کړی له 100 کورنیو سره مرسته لرو. له دې نه مخکې هم همداسې کورنیو سره په لسګونو مرستې کړي دي په مختلفو ولایتونو کې. د سوداګرو نه، شتمنو خلکو نه دا هیله ده چې دوی په دې حساس وخت کې په دې سختو شرایطو کې واقعا افغانستان ډیر وخت کې چې په مشکلاتو کې ده، نو د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې د خلکو سره لاسنیوي وکړي او مرسته اخیستونکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې په هیواد کې له بېوزلو کورنیو سره په سختو شرایطو کې مرسته وکړي. په عموما ټول هغه افغانانو سوداګرو باندې که په افغانستان کې دي که بهر د افغانستان نه دي موږ ترې نه دا غوښتنه کوو چې خصوصا په دې سختو شرایطو کې هغه افغانان چې بېوزله دي، بېکسه دي، توک نه لري یا توک لري اما په کورو کې ناست دي د کرنټین د وجې نه توجه ورته وکړي. دوستان صنعتکارانه خواهش ده چې همکاري وکړي او خلک ډېر مشکلات دي، مشکلاتونه خلک ډېر زیات لري په افغانستان کې خصوصا د کورونایي په وخت کې او ټول اکثره خلک قرنطین دي. د کرونا وایرس پر اتک سره خلک د قرنطین په نوم په کور شول چې ځینو یې د ستی لاسنیوي ته ضرورت لري. د حکومت ترڅنګ سوداګرو او شتمنو هم د خلکو لاسنیوي کړی دی خو لا هم خلک قناعت نه دی کړی. اوس هم یو لنډه دمه. نن خو ابراهیم په کور کې بیخي زړه نه لګي. په دې امید چې دا بې خونده ناسته زر ختمه شي. اصلي مزه خو ناستې د دوستانو سره کوي. نه پوهېږم چې لوبه چا وګټله. پلار راشد د کامیابۍ په درشل کې دی. وګوره هټریک. چې کوکا کولا خلاصه شي نو زړونه تازه شي. دا خولۍ خو د موټر سایکل سپرو لپاره دی. تاسو ولې په سر کړی؟ هو دا خو د موټر سایکل سپرو لپاره دی خو څه ترې ګټه نه اخلي. د موټر سایکل چلولو پر مهال موبایل خبرې کوي او خوندي خولۍ هم نه په سر کوي. زما په فکر ستا ستونزه ډېره لویه ده. راځه چې یو پارچه درکړم چې نور دې پام وي. راځئ چې د ترافیکي خوندي تدابیرو په منلو سره د احتمالي پیښو څخه په امان کې پاتې شو. د سړک نظم، د ښار نظم. څلوېښت 15 څه شو چیرې مې خېدې څه شو
او پخوانی ملګری مې پیدا کړ. کا د خپل اتصالات سیم کارت څخه مو له تیرو 15 ورځو راهیسې ګټه نوې اخیستې، همدا اوس بیا فعال کړئ او لاندې ګټې ترلاسه کړئ. اتصالات 1500 دقیقې په 9 افغانۍ د فالوولو لپاره 9 ولیکئ او 9 اتیا واستوئ. 3 جی بی انټرنیټ په 9 افغانۍ د فالوولو لپاره 9 ولیکئ او 9 اتیا واستوئ. او 0 دقیقې اتصالات له 2 جی بی انټرنیټ سره په 309 افغانۍ د فالوولو لپاره 309 ولیکئ او 9 اتیا واستوئ. اتصالات سره راتلونکی ستاسو دی. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. ډیر ښه راغلاست. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د آسیا پراختیایي بانک په 315 میلیونه ډالرو یې ستونزې حل نه شوې. اوس له نړیوال او آسیا پراختیایي بانکونو 2 بیلیونه ډالر پور غواړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي کورونا وایرس سره د چټکې مبارزې په موخه د نړیوال بانک پور ته اړتیا لري. پاکستان 13 میاشت کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه د پیسو له نړیوال صندوق 1.9 میلیونه او نړیوال بانک څخه 200 میلیونه ډالرو پورونه ترلاسه کړي وو. پاکستان ویلي که دغه پور ورکړل شي د کووډ-19 اړوند روغتیایي توکي به پرې وپیري او اقتصادي ستونزو ته به رسیدګي وکړي. د امریکا په میشیګان ایالت کې په یو ورځ 2 د اوبو بندونه نړیدلي چې له امله یې 10,000 کسان له خپلو کورونو خوندي ځایونو ته تللي دي. د میشیګان والي د یادو بندونو د نړیدو له امله بیړنی حالت اعلان کړی او ویلي دي چې ممکن میډلند په نوم سیمه تر 9 فوټه اوبو لاندې شي. والي وایي ایډنویل او سنفورد په نامه د اوبو بندونه د شپږ ورځنیو پرلپسې بارانونو له امله نړیدلي دي. د میشیګان والي په هغو اوسیدونکو غږ کړی چې خپل کورونه پرېږدي چې تر دې مهاله خپلو کورونو کې پاتې دي. تر دې مهاله د یادو بندونو د ښویېدو له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس له اسرائیل او امریکا سره خپل هر راز امنیتي هوکړو د ختم اعلان وکړ او غزې ترانګه کې د نیول شوې سیمې مسؤلیت هم اسرائیل ته راجع کړ. محمود عباس د امنیتي تړونونو د ختم اعلان د یوې بیړنۍ ناستې په رابللو سره کړی او ویلي دي چې اسرائیل باید د نړیوالې ټولنې په حضور کې د اشغال کوونکي طاقت په توګه خپل مسؤلیتونه ومني. په دې ناسته کې چې د فلسطین لوړپوړو چارواکو پکې شتون درلود، ولسمشر د اسرائیلو په هغو پلانونو خبرې کړي چې له مخې د فلسطینیانو اړوند سیمې قبضه کوي. فلسطیني ولسمشر همداراز ویلي چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د هوکړه شوي امنیتي تړون په نه پلي کولو کې له اسرائیلو سره همکاري کوي. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه.